راته چې پرې ښکارېږي دا څه شی دی؟ دوربین ده که کامره؟ دوربین دی. د وزیرو تنګې ګورئ. سلامونه، ستړي مشئ. زما وطن یوټیوب چینل درلودونکو جوړ په خیر. په دې هیله چې خوشحاله رنګین ژوند مو پیل کړی وي، په دې هیله چې د ژوند په ټولو چارو کې بریالي او کامیاب واوسیږئ. زه سراج الدین پژواک یم. تاسو د وزیرو تنګې ګورئ. وزیرو تنګې هغه ساحه ده چې د کلونو راهیسې خلک ورته په تمه دي چکر دپاره ورشي، خو متاسفانه چې یو ستونزه شته چې د لارې مشکلات دي، دغه مشکلات به هم الله پاک حل کړي. دا هغه ساحه ده چې دلته د سپین غره او د سیکرام لوړه څوکه موجوده ده. موږ هم دا هڅه کوو چې دې څوکو ته ورشو، که څوکو ته ورنه شو په تاسو باندې انشاءالله شاوټونه له نږدې څخه ګورو. د خپرونې کوربایي سراج الدین پژواک یم او د کیمرې برخه کې الهام الدین الهام ملتیا کوي. راځئ کتونکو د دغه تنګي مختلفې ساحې او سیمې تاسو ته ښایو. په لومړیو کې ځینې شاټونه وګورئ، له هغې څخه وروسته بیا سره خبرې کړو. راځئ تر وروستۍ پورې سره ملتیا وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ننګرهار ولایت خوږیاڼو ولسوالۍ د وزیرو پنګو چم ښکلې او سرسبزه سیمه دا تاسې وینئ. موږ چې اوس په کوم ځای کې ناست یو، دا تقریبا د اوبښتې ونه ده او نیمایي ته یې پورته راجګ شوي یو. پاس دلته دې مجاهدینو پکې ځای جوړ کړی دی، ښایسته ځای جوړ کړی د ناستې لپاره. دا تقریبا تر اوسه پورې موږ پکې دا د شپږو نفره ناست یو، خو داسې معلومیږي چې تر 10-12 نفرو پورې دلته همدا اوس ځایږي چې د ونې په نیمایي کې کینی. او هوا یې نو ډېره ښکلې هوا ده. دا د نن د جوزا تقریبا 14مه نیټه ده د جوزا میاشت، خو دلته هوا ډیره زیاته یخه ده او دلته تقریبا لمر ته چې کښېني هم هوا یخه ده او سوري ته چې کښېني نو داسې ماښام یا مازدیګر ټیم کې یا سحر وختي دې ته ضرورت پیدا کېږي چې پټو واغوندي او یا کله کله کمپلې ته هم ضرورت پیدا کېږي. نور ساحه تاسې ته خپله معلومیږي چې ډېره ښکلې سیمه ده. د بحر نه ارتفاع تقریبا 3000 متره ده او اوبښته نو دا په نړیوال سیاحت کې ډېر مهم رول لري، ډېر خوږ بوی لري او په دغسې ساحه کې بیا چې د ونې په نیمایي کې کښېني او دلته یا چیس کې او یا ډوډۍ خوري، دا نو بیا بالا خوند لري. بیرته راګرځو. سیکرام د تفریح، دمې، خوندورې غذا او نوښتونو کور.
شي هو صورة فيديو روان لا خوزاقي خو مخه لا لا انا بطبخ شاد نه پاتې لا نه مانی نورمال دی خلک یې داسې ډېر خلک نور څنګه بريكاب شوف ځکه کنه چې موږ نن تیرا ګو بیا انځر ته راغله مرام کوي موټر کې کمزور نه وي انجن و نه نه ولان تلانه پټه موټر بند کو دې کې چی دي دې کې دا چی ده دا چی ده اته په ښکاری دا چی ده دوربین ده که کامera دوربین ده لمونځ دې یاد کړی کلمه ووایه کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله وای د دې خبر پهلوانه مکتب نه وای ها نوم دې څه ده تیز خبرې کوه نو مخکې راشه کوم کلی مکتب نه وای والي
مطلب استاد دا مشکلات نور نه لرو د خدای امن ده کنه او دا یو مشکلات لرو چې دا لوډر روان ده او دا ویالې ته مشکلات لرو 25 نفره د ورځې په چاپیری و یو میاشت مکمل کار کې کړه او اوس بیا په شروع ده خازان لا فقط د ویلو مشکل دی بس نور مشکلات نشته دي مکتبونه شته مکتبونه و مکتبونه خدا سي وای چې مکتبونه لري دي کنه لري دي و هر یو ماشوم چې راځي یو غنټه یو نیمه غنټه مزل کوي کنه دا خو مشکل دی کنه ها موږ شاخینه لري دي کوزو کورو بیا لږ نږدې دي ها او کله چې سیلابونه راشي کنه ډېر سیلابونه او چې وړي پلونه دي بیا هغه مرانه کنه تاسو بیا خار تم نشید لیکنه نه نشید دا مې وستون زده بالکل دا مزورات ها څه وختونه لري وختونه مو څه د حکومت نه چې هغه څه تاسو ته وکي حکومت نه خو به سفر موږ څوک پښتنه نه کړی نه مر خ ډیر ښه مهرباني وختونه متناسب ستنه غواړي حکومت نه تاسو شي ضرورت لري مشکلات لرو خوالي مشکلات لري سرک مشکلات لري د مدرسې مکتبونو کلینیک بالکل مننه کا خوشاله اوسئ بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو موږ د خوږیاڼو ولسوالۍ وزیرو تنګي دوو سیمې ته رسېدلي یو دلته یو ځوان ولیدو یو ماشوم دی چې بکسه ورسره ده دا یې بکسه ده چې دې بکسه کې کتابونه اچولي دي د اقرا قاعده ورسره ده او اوس په همدې شیبه درس نه راغلو د سره لنډه مرکه کوو ګورو چې څومره مزل کوي څومره زیاته سبق دپاره ځي او بیا څومره وخت کې راستنېږي نور امکانات څومره دي شاباسي بچیه ته دې راته خپل نوم واخله تا نوم څه دی نورستان ښه د نورستان نومېږي نورستان او پلار نوم دی الحان آفرین ته اوس کوم ځای ته تللی وي ترم ته ښه او کوم ځای نه ورغلی وي کور دې چېرته دی کور مې بره ښه څومره مزل کوي څو ساعته مزل کوي یو ساعت مزل کوي ښه اول ته څه شی وایي سبق وایي څه شي سبق وایي مکتب وایي ښه او بکسه خو دې هم پیدا کړي که نه نږدې ځای کې مکتبونه نشته دي او مدرسې څومره لرې دي درنه ښه مدرسې هم درنه لرې دي مکتبونه هم درنه لرې دي او که چېرته تا سره مکتب نږدې بیا خو به سبق سره خو دې علاقه شته که نه شوق لري ورسره ښه لږ شوق لري ورسره که ډېر شاباسي که چېرته تا سره مکتب نږدې غواړي چې مکتب ووایي په راتلونکي کې غواړي چې ته څوک شي ډاکټر شي انجینر شي څه شی شي آفرین غواړي چې راتلونکي کې ډاکټر شي نو د تا هیله او غوښتنه خو دې همدا ده چې تا سره دلته نږدې مکتبونه درته جوړ شي مدرسې درته جوړې شي که نه که مکتب درته جوړ شي نو سبق سره خو تنګېږي نه کله خو دې زړه نه خفه کېږي سبق ته ځي او ډېر مزل نه به هم خلاص شي که نه او څوم صنف کې اول صنف کې او دا مکتب هم څوم صنفه پورې دی شپږمه پورې شپږم صنفه پورې ښه شاباسي